السلام علیکم سلمان ورخه کینه جوړ سره خدای برابر کینه چا درته واچوم نه ولا چا ما نه خیر وسره نه بین وخت دې زم روانم لکه کار لره ښه دیو مشورې ته راغله مې دا پلان راته واده نه کوي نه کوي نه پوهېږم کله مشوره راکړي ډېر زه ژوندی وم تا ته به واده نه کوي دا د څه خبرې کوي نه پوهېږم مې که د پلار سره مې ته څه خبرې وکړې هلته کومه مشوره نه راکړي خبرې خو به څه وکړم مشر سړی دی پوه شوې داسې کار وکړه چې هغه دی زه به درته یو مشوره درکړم هغه مشوره عملي کړه انشاءالله واده به درته وکړو پوه شوې داسې کار به وکړي که نه چې کور ته لاړې پوه شوې اول دروازه په درز خلاصه کړي صحیح دی بیا ورپسې چې لیمچي او دا حجرې کې دا شیونه لوښي موښي ورامات کړي د کور صحیح دی دا چې دې وکړو کور ګړی به دې پوه شي چې ولا سړی واده غواړي که نه چې واده یې درته په موږ ته هم نه کوو بس دا چل مې وکړو د اړیکې راته واده وکړو پوه شوې او که چا کې چا درته مخامې اذان کېږي ته هم کار لري زه مونځ کوم اذان وشو صحیح دی او داسې ما ته وایه خشم ژوندی اوسې الله مچ خانه پلورل 458 افغانۍ زر ایرانی تومان او رښتیا وانه کا پلاره دغه دا بل دوړن څه شو چې کله وایي ترکیه ته ځم کله وایي واده کومه ولاړ ولا ملګرو سره پلاره دا زمانه شوه ده غږېږي ما سره لګیا په تپړي کې ټوله ورځ همدې کې لګیا یې تاسو پلاره ما ته واده وکړه واده زه واده غواړم چې واده راته ونه کړي ترکیې ته لګیا به راته واده کوې ما ته یو کار وکړه بس دی ته هم دلته خبرونه اورې یا ټي وي کې لګې او دا بل هم دلته ناست یې څپلکې مخ ته نیولې ما ته واده وکړه زه نور نه پوهېږم چې نور څه کوې بس دی نوره ته خو کښېنه که نه چې خبره سره وکړو څوک دې خوښه ده څوک دې نه ده خوښه کښېنه هسې د ګیلاس هم مات کړو مخکې به دې ویلي وو که نه یو ګیلاس نه شي ساتئ ښځه به بیا څه وساتي ما ته هغه د قدیم عملونو که پلاره هو ما هم هغه خوښه دی او که داسې نه کوې بیا ما ولېږه ترکیې ته هغې نه خبرې چې په ګوله کول ول غواړي بس چې هر څه غواړي چې هر ځینې ما ته وایي ته پرې کوې ما ته ښځه وکړه زه ښځه غواړم زه نور دلته رانه ژوند نه کېږي بس دی د کور کې مې زړه تنګ دی تا خپله مزې وکړې او بېغمه خپل ژوند دی ښایسته ژوند دی د تېری هغه شپه ګوله کول ول ورته پیدا کړه چې هر ځای نه یې سبا درته وکړه بس چې هر څه رقم ته کېږي دا تا ته ما وویل زه نور درنه لاړم زه ملګرو سره مې مرته ګپ شپ یې ولمه تر هغه پورې کور ته درته نه راځم چې تر څو په یا ته ښځه نه یې کړي یا ترکیه ته نه هم لیکلی بس ما ته په سبا ته لاړ شئ زه نور نه پوهېږم لاړم صحیح دی ځه واده غواړي نو څنګه وکړو چې په ګوله کم کول ور درته پیدا دی چرګان بغلا کوم پتاتې به خرڅوم ولور ګټمه خانه دې ورانه شاخو سره ولور ګټمه خانه دې ورانه شاخو ورته وران کا زه چې ځو هغه ندیم دې کره دی چې جنۍ درته اوس وغواړم خو ګورې یو خبر درته کوم که راته ودې نه کړه بیا ما ترکیې ته لېږې ته به یې ولور پوره کا ترکیې ته نه چې هر ځای ته ځې ولور یې پوره کا هغه ولور نه غواړي دا یې ګورې درته ومې ویله اوس هغه وګورې چې هغه تا نه څومره روپۍ غواړي هغه کې نوم لري هغه چې نه 8 لکه روپۍ نه روپۍ کمه نه غواړي بس ماته وکړه اوکې راغلم جوړ تازه تکړه خې جوړي جوړ تکړه جوړ تکړه ندی کاکا شته او شته زمانه راوړ سند په پور په پورې مکړې د هلک مور زمانه ندیم کاکا خو کور کې یې کنه او کور کې راوړل څنګه یې ښه یې خو یو چې سب څنګه یې خپله ښه تکړه یې ښه شکر دی السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې وراره جوړ تکړه
په خیر حاجي صاحب جوړې سیاندې په خیر راغلې جوړ تکړه ښې ګونډې تکړه جوړې اوبه دې ویې ورکړه څنګه په خیر راغلي یو صحتونه ښه ولا خیرات دی څنګه یې ته ښه شکر دی والا ښه یو خیرات دی خپله څنګه کور ته خیرات دی ښه بس د الله احسان دی اوسه پورې خو بس چلیږو اوسه ژوند زندګي یې تېرېږي څنګه یې دوست ښه حاجي صاحب څنګه چالت شي خو راغلی وي خیرات خو وکنه والا بس دغه ته یو ځوان مو د بیخي درېدانه وایي چې زه واده کوم هغه هم بیا چې پوښتنه دې ترېنه وکړه وایي زه د ندیم کاکا لور کوم ځه ښه خبره ده بچی فکر کوم دوی لکه پرون څوک زنانه راغلی همغه دي هو دا دوی زنانه راغلی ځه ښه خبره ده نو کوم یو وړکي ته یې کوې دا خو ګاونډي دی دا خو پېژنم ګاونډي د سره وایي دغه ته یې کوې زه صحیح ده زه چندان ځوان خو نه دی ښه داسې وکړه ته لاړ شه بچی کتابچه راوړه چې دا حساب ولیکو حاجي صاحب حساب ښه دی خط کې به هر څه واضح ولیکو چې دومره ولور دی دومره به شیان کوي به ټول شیان ذکر کړو صحیح ده چې د پښتنو دا رواجونه دي صحیح ده هله ته کتابچه راوړه ځان ټینګ کړه ښه واده غواړي ځوان دی پرې کوي دي نو ښه راجوړه بچی ډېر ښه داسې وکړه ته بچی ولیکه اول کې خو نغد یې ولیکه نغد والوار صحیح دی لږه ګزاره کوه حاجي صاحب قیمتي ډېره ده ښه پوهېږې والا اوس کارونه هم نشته غوړي ما هغسې دي اوړه ما هغسې دي نو داسې دی حاجي صاحب خبره دی په ګل بدله خو موږ پښتنو کې دا رواج دی چې دا لور په کار مې باید ویر کې بیا خلکو ته پیغور ورکوي د خپل خپلوانو ویلي دا ته نه پتنګ او دا خوشې ویر کړه دا خبرې دي که نه اوس به کې رواج دا دی اوس چی وکړو نو چې موږ داسې رواجو ته ګورو بیا خو به دا داسې ظلمي پاتې وي ودونه بس نو دا خو زموږ رواج دی نو اوس چی وکړو موږ پکتیا خلکو کې او بالخصوص په ډېرو افغانستان په ډېرو مختلفو ولایتو کې دا شته دا خبرې به موږ تاسې پټه وساتو بل چاته نه پټه خو نه ساتای کېږي د واده معامله یو وخته پټه نه ساتای کېږي خو ځه خدای دې خیر وکړي چې جوړېږي اوسه که نه زه به والله خبره ته وکړم خو صحیح ده ښه ته ولیکه بچی اول خو 10 لکه ولور ولیکه صحیح ده ښه ډېر ښه اورې خوی که نه او ولیکه 4 تولې سره زر باس دي که نه بچی دا لږ دي لږ دي ځه خیر ده 5 که بس 5 نه به ډېر لږه ګزاره کوه که نه حاجي صاحب والا ما خو درته ووایې داسې دی چې ګزاره خو مو کړې دی درته دغه دی خو اوس خلکو مې اته تولې سره کې ګدي موږ خو 15 دقیقه کې ښه بل ولیکه بچی او 10 دانې وریجو بجای باید راوړي او 10 دانې باید غوړو بشکې راوړي صحیح دی او 10 منه لرګي چې هغه خوړې کې اور په باندې ښه بل چی پاتې و بل چی شی پاتې دي ښه جوړې پاتې دي بچی جوړې ولیکه یو 6 جوړه جوړې ولیکه جلکې ته به 6 جوړه جوړې کوم بچی کوم شی خو ته نه پاتې نه وي داسې نه وي چې بیا دا خط کې مشکل جوړ نه شي خو خط کې مشکل نشته خو دا یوازې چې مشکل دی د 10 لکه ولور افغانۍ ولیکم که کلدارې بچی ته په دې نه پوهېږې 10 لکه افغانۍ ولیکه افغانۍ ته په دې نه پوهېږې اوسه پورې مو 10 لکه افغانۍ ولور دی تا ته پاته نه دی خو ښه یې که نه که چېرته کلدارې ولیکې خو لږې خو به کمې شي حاجي صاحب په دا خبره نه اوس دا نه پوهېږي مو رواج نه مو په رواج خو دا پوهېږي چې 10 لکه افغانۍ دي یاره حاجي صاحب دومره قیمته چې ماته دا پرېوځي که نه 10 لکه افغانۍ ولور او 10 لکه روپۍ دا غوړي وړي او دا شي دا ډوډۍ شي 6 لکه روپۍ شي افغانۍ نو دې دومره قیمتۍ کې او دا زه څه کوم دې نه دا زوی ټول په دې 6 لکه روپۍ کې در واخلئ راځه چې ځو ګاونډي ځه ځای حاجي صاحب دا سړی څه کوم دا موټر کوي بس دا ولیکه چې واده نه شي